شعرونه وایم زه خپل نمبر تېرومه. ډېر غرضي یم د هر یو شي بدله اخلم. د هر یو شي بدله اخلم خدایه زه ساه اخلم نو ځکه دې نامه اخلم. ډېر غرضي یم د هر یو شي بدله اخلم خدایه زه ساه اخلم نو ځکه دې نامه اخلم. د پوخ ایمان په دیوالونو کې مې لوږه وهي دې کې څه لاره جوړومه او باجا اخلم. د پوخ ایمان په دیوالونو کې مې لوږه وهي دې کې څه لاره جوړومه او باجا اخلم. ډېره مننه چې سړی پکې ګیله کولی نه شي دې وطن کې به مو څه رنګونه ښه شي. غیرتونه او پښتو د خدای په خیر کې ستا به خوښه وي او بل ته به واده شي. چې سړی پکې ګیله کولی نه شي دې وطن کې به مو څه رنګونه ښه شي. غیرتونه او پښتو د خدای په خیر کې ستا به خوښه وي او بل ته به واده شي. د ژوند ډیوې د غریبۍ باران ته شپه کړې ده یو چا د سوال په روپو ښه ډېره نشه کړې ده. نن راته وایي چې را مخکې شه حساب ته کښېنه پرون چې کومو فرښتو ما ته سجده کړې ده. حاجي خبرې یتیمان در پسې ټوکې کوي اوس ترې ډرامه جوړه ده تاسو چې عمره کړې ده. پرواز نت مې د خپل کور نه د کعبې کړی دی او د لاهور هیرا منډۍ کې مې دمه کړې ده. ډېره مننه. دا فرښتې مې چې په لنډه لنډه ساه ژاړي دوی له په خپل عذاب نشته خو په ما ژاړي. یوې جینۍ راته ویل وروره ته څه کار کوې اوس ورته زه خپله کیسه کوم او دا ژاړي. ډېره مننه. خلک ساده دي په دې ځینو کیسو نه پوهېږي خو زه یې اورم چې تا پسې هوا ژاړي. هغه جینۍ پروازه اوس هم ستا شعرونه اوري لوګی په کور کې بهانه کوي او رښتیا ژاړي. په دې حالاتو کې هم یاره زه ساه اخلمه ما ته انعام راکړه سالاره څنګه دې پاتې شم په غېږ کې دا وخت وګوره څه کیلونه خو نه یم ښاره زه ساه اخلمه او ستا خوشحالۍ له زه هم غواړم چې هېر دې کمه قرانه نه هېرېږي یار. ډېره مننه. په یوه منډه غمونو کې راځي څه ملګري هم پرونو کې راځي ته وړې وړې خبرې زړه ته نیسې ګنې خلک خو په زړونو کې راځي ستا یادونو نه د زړه دروازه بند کړم خو سرکوزي په چاودونو کې راځي. په زړه یو او په خوله بله تاسو کار دی موږ له دا په قرانونو کې راځي. زما عمر کې ته تېر وتې مرجانې دې کې څه ورځې کلونو کې راځي او ځینې خلک مونږه بس خلکو کې شمارو ځینې خلک خو ګلونو کې راځي. پاکه لاره د نیولې خو پروازه هغه دومره نقابونو کې راځي. هره لار هره بلۍ را پورې خاندي تا ته ګورې غریبۍ را پورې خاندي. په موده پس مې خپل زوړ صندوق ته ناست یم ټولې نښې د ځوانۍ را پورې خاندي. سړیتوب د بېوسۍ په شور کې ورک شي زه یې اورم څوک جینۍ را پورې خاندي. کور مې نه ویني روټۍ څو ورځې وشوې په دیوال ناستې مرغۍ را پورې خاندي. ډېره مننه. کور مې نه ویني روټۍ څو ورځې وشوې په دیوال ناستې مرغۍ را پورې خاندي. خودکشۍ ته بې وادې شومه پروازه اچولي تې زندۍ را پورې خاندي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ ټولو ته.